السلام علیکم دوستانو، په دې هیله چې ټول به راته روغ او جوړ یاست. راشد خان نن یو ځل بیا د لاهور قلندرز لوبډلې دپاره زبردسته بهترینه توپچونه ترسره کړل. د ملتان سلطانزۍ لوبډله په ګونډو کړه. د ملتان سلطانزۍ لوبډلې هیڅ بیټسمین نه توانېدی چې په راشد خان باندې شاټ ووهي. راشد خان هم داسې زبردسته بهترینه بالنګ ورته ترسره کړ چې هیڅ لوبغاړی ونه توانېدی چې په راشد خان باندې څلوریزه شپږیزه سینګل واخلي. نن د پاکستان سوپر لیګ کې د دوو قوي لوبډلو ترمنځ لوبه ترسره سول، خو دغه لوبه بالاخره د ملتان سلطانزۍ لوبډلې وبایلل. ملتان سلطانزۍ لوبډله په روان فصل کې ډیره ښه روانه ده، ترڅنګ یې لاهور قلندرز لوبډله هم ډیره ښه روانه ده چې خپل د بریاو لړۍ جاري ساتلې ده. په نن لوبه کې لاهور قلندرز لوبډلې ډیره زبردسته بهترینه لوبه ترسره کړل. د لوبې ټاس د لاهور قلندرز لوبډلې وګټئ، پخپله یې د توپ وهنې پریکړه وکړه. په ټاکل سوي 20 اوورونو کې د 9 لوبغاړو په سوځېدو سره 180 منډې جوړې کړې. د دوی لپاره بلینګز ډیره زبردسته بهترینه توپوهنه ترسره کړل، 450 منډې جوړې کړې. عبدالله شفیقي 48 زیاتې منډې جوړې کړې. د ملتان سلطانزۍ لوبډلې لپاره انور علي، احسان الله، حباس افریدي او کیرن پولارد دوې وکټې ترلاسه کړې. ملتان سلطانزۍ لوبډلې د 180 منډو هدف په تعقیب کې توپوهنه پیل کړل. په ټاکل سوي 20 اوورونو کې د 20 لوبغاړو په سوځېدو سره 150 منډې جوړې کړې. په 21 منډو دغه لوبه وبایلل. د دوی لپاره کیرن پولارد تر ټولو ډېرې 19 منډې جوړې کړې. محمد رضوان 13 منډې جوړې کړې. شان مسعود 19 منډې جوړې کړې. د لاهور قلندرز لوبډلې لپاره راشد خان نن یو ځل بیا ډېر اقتصادي بالنګ ترسره کړ چې په سږني پړاو کې راشد خان تر ټولو اقتصادي بالنګ ترسره کړی دی. راشد خان په 4 اوورونو کې یوازې 15 منډې ورکړې. 3 مهم لوبغاړي وسوځول. طلعت، سکندر رضا، حارث رؤوف، زمان خان یوه وکټه ترلاسه کړه. لاهور قلندرز لوبډلې دغه لوبه په 21 منډو وګټل. که مو دا ویډیو خوښه سوې در سره لایک کړئ، د خپلو ملګرو سره هم شیر کړئ. د نور تازه معلوماتو لپاره هم زموږ سره اوسئ. تر بلې ویډیو پورې د الله په امان.